اقامه د معروفات او ازاله د منکرات دا د اسلامی امارت اساساتنا اساسی حیثیت لري. قدرمندو دا د اسلامی امارت صرف او صرف اسلامی امارت اساس نه ده، دا د اسلامی نظام اساس ده، دا د ټول انسانیت د پاره یو اساس ده. تاسو ټول علما یاست، هم دینی علما هم عصری علما یې. عصری معنا هم د عصری په علومو باندې عبور لرئ، هم دینی او هغه روحانیت په علومو باندې عبور لرئ. د دې وزارت لوی صفتونه شته. یو دا ده هم هغه علمی په برخه کې چې هغه دینی علوم ده، تخصصاتو پوری هم جدوجهد او مشقت برداشت کوو. هم عصری علوم وي او د عصری علوم او دینی علوم زده کړه د شریعت په چارچوب او چوکاټو کې دغې ته ویلی شي معروف. خو مطرح د الله د دین رضا وي، مطرح خدمت انسانی وي، مطرح د یو بل مسلمان د پاره پشتبانی وي، دغې ته ویلی شي معروفات. دا زمونږ دین سپیڅلی تعبیر په معروف باندې تا باندې آباد میلیونونو خلکو زړونه دي، تا باندې آباد میلیونونو خلکو زړونه دي. خیال کوه طالب درته